السلام علیکم. طارق پټان یو ډیره ښه ویډیو جوړه کړې وه. زهران ممداني په نیویارک کې میر سلیکټ شو او هغه یو مسلمان ده او هغه یې ښوولی و د هغه ټول هسټري باره کې خبره کړې وه، خو هغې نه زیات په دې باره کې خبره کړې وه. زهران ممداني چې دغه د مسلمانانو یو ډیر غټ هیرو ده او پولیټیشن ده. تاسو ګوګل کې ټایپ کړئ چې ال جی بی ټي کیو آی ای چې کوم ده هغه څه شی دا شیانی مثال د هم جنس پرست چې ورته وایي هغه شی د څه وکړه په نیویارک کله چې د میر جوړ شو تقریبا یو څو هفتې مخکې په مارچ په میاشت کې د څه وکړه یو افیس یې جوړ کړ د ال جی بی ټي کیو آی ای دپاره خاص طور باندې او هغې کې به د ال جی بی ټي کیو مشر یا مشره یو ښځه به یو سړی به ټرانسجنډر به ښه په دې باندې هم ځان پوه کوي نو هغه به افیس رن کوي. نو د خبرې مقصد دا ده په فرنٹ باندې به تاسو ته دغه ښیي چې کوم طارق پټان رور خبرې کولې، خو اصل کې د هغې ایجنډا پسې شاسئ یو مسلمان لیډر هغه ال جی بی ټي کیو سپورټ کوي